علیشا 007 وایي زما د خاوند اوږد نه بلکې ډبل یا پیړ جنسي غړی خوښیږي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د افغان میډیا یوټیوب چینل څخه د نن ورځې د تازه او مهمې ویډیو ته. علیشا 007 وایي ډبل یا غټ جنسي غړی د ښځې لپاره تر ټولو ډیر خوند او شهوت رامنځته کوي. د ښځې د محبل دننه ډیرې عصبي پایې په دیوالونو کې ویشل شوي دي. کله چې یو ضخیم غړی د دې دیوالونو سره په بشپړه توګه تماس پیدا کړي نو ټولې حساسې برخې یو ځای تحریکېږي. همدا تحریک د ښځې د زیات شهواني احساس او ژور خوند سبب ګرځي. اوږدوالی که څه هم د ځینو ښځو لپاره مهم وي، خو ساینسي څېړنې ښایي چې زیاتره ښځې ضخامت ته لومړیتوب ورکوي، ځکه اوږد غړی یوازې د محبل ژورو سیمو ته رسیږي. خو د ټولو ښځو لپاره دا سیمې دومره حساسې نه وي. په مقابل کې ډبل غړی د محبل هره برخه کلک فشاروي او تحریکوي چې د شهوت سطحه په څو چنده زیاتوي. ډبل غړی یوازې جسمي خوند نه ورکوي بلکې ښځې ته د بشپړتیا او ډکون احساس هم ورکوي. دا احساس د ښځې په ذهن کې د قوي شهواني جذابیت لامل کیږي، ځکه هغې ته داسې ښکاري چې د هغې ټول بدن د یوې بشپړې نږدې تجربې لاندې راغلی دی. د همدې لپاره ډېرې ښځې د ضخامت له امله د جنسي اړیکې څخه ډېر راضي وي. سربیره پر دې د ضخامت شتون د ښځې د انزال چانسونه هم زیاتوي. کله چې د محبل ټولې برخې په تماس کې شي د ښځې بدن د زیات تحریک له امله په اسانۍ سره اورګازم ته رسیږي. دا پایله هغه څه دي چې زیاتره ښځې د خپلو شخصي تجربو له مخې تاییدوي. نو په نهایي ډول په علمي او تجربي ډول ویلی شو چې ډبل یا غټ جنسي غړی د ښځې لپاره ډیر خوندور دی، ځکه نه یوازې د محبل ټولې برخې تحریکوي بلکې د ښځې ذهني او عاطفي شهوت هم څو برابره زیاتوي. له همدې امله د ښځو د زیاتې برخې لپاره ضخامت تر اوږدوالي ډیر اهمیت لري. ګرانو کتونکو، دا و زموږ نننۍ او چمتو کړې ویډیو چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.